السلام علیکم. د هم بشپړ خبرونه. د قطر پلازمینه دوحه نن د امریکایي استازو سره د اسلامي امارت د پلاوي د غونډې کوربه دی. د بهرنیو چارو وزارت واکپال امیرخان متقي دوحې ته د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې په دې لیدنه کې به د مثبت تعامل د لارې د موندلو او د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په ګډون پر بېلابېلو سکالو خبرې وشي. یو شمېر سیاسي کارپوهان دغه ناسته د شته ستونزو په هوارۍ او په ځانګړې توګه له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو په ښه کولو کې اغېزمنه ګڼي. نن یوانې دوحه د امریکایي استازو او د اسلامي امارت د پلاویو ترمنځ د یوې ناستې کوربه ده. د بهرنیو چارو وزارت واکپال امیرخان متقي قطر ته په خپل سفر کې وایي چې له امریکایي استازو، قطري چارواکو او د یو شمېر هیوادونو سره د بندیزونو تور نوملړ د لرې کېدو، د بانکي محدودیتونو د هوارېدو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا او مثبت ښکېلتیا لپاره د یوې حل لارې د موندلو پر سر به خبرې اترې وکړي. کوشش به کوو چې په هغه موضوعاتو باندې ترکیز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو ازادېدل او په افغانستان چې کوم بندیزونه دي د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول دي. امید لرو چې مجالس ممکن وي انشاءالله. ښاغلی متقي همداشان ټینګار کوي چې د فشار سیاست ښه پایله نه لري او کابل د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د مثبت اړیکې غوښتنه کوي. کوم د فشار اپشنونو چې وکارېدل، کوم تبلیغات چې د افغانستان د ولس او د مجاهدینو په ضد وشو، هغه ټول ناکامه شو. نور ناکامه اپشنونه تکرارول دا د ناکامه خلکو کار ده. اوس د دې وخت راغلی ده چې افغانستان د سیمې په ثبات کې رول ولوبوي، له دنیا سره ښې اړیکې ولري. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم د دوحې ناسته د هیواد د شته ستونزو په تېره بیا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو او ښکېلتیا د ښه کېدو پر سر اغېزمن بولي. امیدوار هستیم که در این نشست فیصله های خوب در مورد روابط سیاسی و دیپلماتیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا و همچنان به خاطر تعاملات سیاسی میان امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی فیصله های خوب صورت بگیرد تا باشد افغانستان یک بار دیگر از جانب کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود. امید میره که مشکلات فعلی افغانستان در مجموع مشکلاتی که به دولت طالبان هستند در حیث انزوا جهانی و عدم رسمیت شناختن هم تقریبا صحبت خواهد شد. مشکلات داخلی، تعلیم خانم ها و کار خانم ها و مشکلات اقتصادی را هم امکان داره مطرح سازه و راه حل برشان جستجو شود. د دې سره په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر وایي چې دا ناسته به د 2 ورځو لپاره دوام ولري او دواړه خواوې به د اعتماد جوړونې لپاره هڅه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له څو میاشتو راهیسې د دغه سازمان بشري مرستې پکې راکمې شوي دي. د نړیوال خوراکي پروګرام اجرایي رئیس ټینګار کوي چې له افغانستان سره د دغه سازمان مرستې 50% راکمې شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصاد وزارت بشري مرستو د کمول د بېوزلۍ د کچې په لوړولو کې بې اغېزې نه ګڼي، خو وایي چې اسلامي امارت په هیواد کې د فقر د اساسي حل لپاره پلانونه تر لاس لاندې لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بودیجې د کمیدو له کبله افغانستان ته د بشري مرستو د کچې له ټیټېدو خبر ورکوي. د خوړو نړیوالې برنامې اجرایي مدیر په یوه خبري ناسته کې وایي د دې بنسټ مرستې افغانستان ته په روان زېږدیز کال کې له 15 څخه 50 ته ټیټ شوی دی. د خوړو نړیواله برنامه په مارچ میاشت کې له هغو هیوادونو سره چې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي له 15 څخه تر 50 د مرستې کمېدو ته اړه شوې ده. د خوړو نړیواله برنامه په می میاشت کې د 8 میلیونه تنو لپاره د 6.8 مرستې پرې کېدو ته اړه شوې چې د همکړۍ یوازې 15 میلیونه تنو ته مرسته برابروي. په همدې حال کې د اقتصاد وزارت وایي چې د بشري مرستو کمیدل په هیواد کې د اړمنو کورنیو د اقتصادي ستونزو د ډېرېدو لامل ګرځي، خو واکپال حکومت د بېوزلۍ او وزګارتیا د ستونزو د هوارېدو په هڅه دی. کاهش کمک‌ها بدون شک تاثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی مردم افغانستان دارد، اما برنامه‌های بلند مدت ما رساندن افغانستان به خودکفایی است
به همین دلیل است که پروژه های کلان اقتصادی و سرمایه گذاری در داخل افغانستان برای ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید خانواده ها و در نهایت کاهش فقر برای ما اولویت داره و در این راستا ما سیاستگذاری بسیار دقیق و جدی داریم. له دې سره مهاله یو شمېر اقتصادي کارپوهان د اقتصادي ستونزو او د بېوزلۍ او وزګارتیا د کچې د کمېدو لپاره د بنسټیزو پروژو پر سر پر پانګونې ټینګار کوي. فقر و بیکاری زمان کاهش پیدا میکنه که به پروژه انکشافی و توسعه حرکت داده شد و در پالیز و در پلوی کمکایی که از طرف دنیا صورت میگیره حکومت افغانستان هم تلاش بکنه تا تعاملات خود با دنیا بیشتر بکنه، مشکلات سیاسی خود حل بکنه تا دنیا افغانستان در وسط کمکای اقتصادی همکاری بکنه. شرایطی که افغانستان از یک اقتصاد متعارف برخوردار نیست و محتاج کمک‌های جامعه بین‌المللی است. قطع از این کمک‌ها فاجعه بار است و مردم مستمند که به این کمک‌ها وابسته هستند نان خود از دست میتن و معیشتشان بهتر از آنچه میشه که تا حالا بوده. مخکې د هم د خوړو نړیوال برنامې چارواکو په افغانستان کې د بنسټ د مرستو له کمېدو احتیا ورکړی او ویل دي چې په دې هیواد کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د بشرپالو مرستو د دوام په موخه $1 میلیارد بودیجې ته اړتیا لري. د ښار او کور جوړونې وزارت د نوي کابل ښار د پروژې د کار د عملي کېدو د پیل خبر ورکوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دغه ښار په جوړېدو کې به 6 ستر ودانیز شرکتونه ونډه ولري. دوی همدارنګه زیاتوي چې په تېر کال کې د مرکز او ولایتونو لپاره د ماستر پلان او هر اړخیز ملي پلانونو په ګډون 22 ښاري پلانونه طرحه او چمتو شوي دي. له رسنیو سره د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د یو کال کار د پیلو شریکول. د دې وزارت چارواکي وایي چې تېر کال یې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالي ملاتړ د اوبو رسونې نږدې 400 پروژې بشپړې کړې دي چې د میلیونونو کسانو لپاره هم د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي دي. د شته املاکي اسناد موږ ارزولي او کتلي دي. ان شاء الله تعالی په دغو برخو کې به پر روان کال کې عملاً کار شروع کیږي. په ځینو کې خو عملاً شروع شوی هم د خو په صورت عموم به ان شاء الله هلته دغه 15 شرکته کارونه شروع کوي. د دې وزارت چارواکي ټینګار کوي چې اوس مهال په څو ولایتونو کې د صلحو پروژو چارې چې پکې د سندي دیوالونو جوړېدل، د کلیوالو سړکونو جوړېدل، د کانالونو پاکېدل او د څښاک اوبه شاملېږي روانې دي. 27 پلان شهری برای مرکز و ولایات از جمله ماستر پلان، طرح پلان‌های جامعه ملی، پلان‌های تفصیلی، پلان‌های منطقه‌ای، پلان‌های اصلاحی طرح و تهیه شده است. په همدې حال کې د دې وزارت چارواکي ټینګار کوي چې د مخکني حکومت له سقوط وروسته د صلحو پروژو چارې نیمه پاتې دي او له نړیوال ټولنې او مالي ملاتړ کوونکو غواړي تر څو د دې پروژو چارې له سره پیل کړي. په تېر 1401 کال کې په ټولو ښارونو کې له ښاري تخلفاتو مخنیوی وشو او دوام لري چې دا هم یو له مهمو وظایفو د وزارت شهرسازي نه ده چې البته په دې راسته پخوا ډېر مشکلات موجود وو، خو لله الحمد په دې برخه کې وزارت شهرسازي ټول وزارت محترم وزیر صاحب او رئیس صاحبان ټول دې ته متعهد دي چې په دې رابطه به منظم کار کوي او ان شاء الله دوام لري کارونه. د دې وزارت چارواکي ټینګار کوي چې له شته مالي محدودیتونو سره توندل د تېر کال په صلحو پروژې پلي کړي. د خبرونو دوام تر دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د کلتور د پراختیا وزارت له نړیوال ټولنې غواړي چې په هیواد کې نیمه پاتې پروژې بشپړې کړي. د وزارت چارواکي وایي چې تېر حکومت له پرځې وروسته د سلګونو وړو او لویو پروژو کار نیمګړی پاتې دی. دوی همداراز ټینګار کوي چې په تېر کال کې د څه باندې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د یونیسف ادارې په مالي مرسته د اوبو رسولو نږدې 400 پروژې بشپړ کړي چې له مخې څه باندې 6 میلیونه کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابر شوي دي. له رسنیو سره د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د یو کال کار د پیلو شریکول. د دې وزارت چارواکي وایي چې تېر کال یې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالي ملاتړ د اوبو رسونې نږدې 400 پروژې بشپړې کړې دي چې د میلیونونو کسانو لپاره هم د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي دي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په 14 ولایتونو کې د یونیسف په مالي ملاتړ د 1 میلیارد 250 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو په 383
پروژو باندې عملا کار روان کړی ده چې په تطبیق سره به یې 6,900,000 کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې سي. د دې وزارت چارواکي ټینګار کوي چې اوس مهال په څو ولایتونو کې د سلهاو پروژو چارې چې پکې د سندي دیوالونو جوړېدل، د کلیوالو سړکونو جوړېدل، د کانالونو پاکېدل او د څښاک اوبه شاملېږي روانې دي. تر ډیره حده د هیواد په مختلفو ساحاتو کې کار روان دی. له ملي او بین المللي مؤسساتو سره تفاهمنامې لري. خپله بودیجه دا کال هم یو څه اندازه د تیر په شان ورکول سوې ده چې هغه به هم په خپل وخت په خپل ځای کې په ښه ډول انشاءالله په مصرف رسوي. په همدې حال کې د دې وزارت چارواکي ټینګار کوي چې د مخکني حکومت له سقوط وروسته د سلهاو پروژو چارې نیمه پاتې دي او له نړیوال ټولنې او مالي ملاتړ کوونکو غواړي تر څو د دې پروژو چارې له سره پیل کړي. له غیر مستقیمې لارې به هم روابط نیولي خو نتیجې ته تر اوسه پورې نه یو رسېدلي. د خلکو معاشات پاته دي او بانک جاني باید د دې مسؤلیت احساس وکړي. یوې هغه نیمه کاره پروژې دي چې په هیواد کې پاته دي او بل د کارمندانو معاشات دي، دا باید ورکړي او موږ غږ باندې کوو. د دې وزارت چارواکي ټینګار کوي چې له شته مالي محدودیتونو سره سره تبادل د تیر کال په سلهاو پروژې پلي کړي. او دا چې په تیره اونۍ کې له 80,000 تنو څخه ډېر سوداګریز توکي د اورګاډي له لارې لیږدول شوي دي. د هېواد د اوسپنې پټلۍ ادارې اعلان وکړ چې دغه لیږد رالېږد د چنګاښ له 13 نیټې څخه د زمري تر 15 نیټې د حیرتانو، تورخونډۍ او واقعینې له بندرونو څخه شوي دي. د دغې ادارې په وینا چې له دغو توکو څخه 1,253 ټنه ترانزیت او صادرات دي. دغه ادارې په یوه اعلان پاڼه کې د سوداګرو لپاره د مناسبو شرایطو او د لیږد رالېږد د غوره اسانتیاوو د برابرولو په برخه کې د لا زیاتو هڅو خبر هم ورکړی دی. بهرني خبرونه تر دمې وروسته.